حضرت مولانا شیخ محمد یوسف صاحب حفظہ اللہ تعالی و دامت برکاتہم العالیہ اور ډیر لوی مفتیان عظام علماء کرام صلحاء عظام پر سٹیج باندې موجود دی. حضرت مولانا عبدالباقی صاحب حفظہ اللہ تعالی چې د کوم گلشن آبیاره له حضراتو په ډیره مشوره د هغې تقرر کړی دی نو یو لوی گلشن یې تیار کړی دی. او زما عزیزانو زما د ضمیر آواز او زما الفاظ د یو ځای کې سات نه ورکوي، ملګرتیا نه کوي، چونکه نن د ادب په هغه مقام باندې زه دې ځای موجود یم چې که زه تاسو ته یقینا ووایم الله گواه دی حضرت مخکې نه چې د بعضې ځایونو ته چې بنده ځي نو هر چا سره تذکره کوي چې څو ورځو راسي، تقریبا 4-5 میاشتو راسي، لکه یو بنده باندې یو شی خوږ لګي نو د هغې تذکره بار بار کوي. 4-5 میاشتو راسي تقریبا یا 3 میاشتو راسي چې ما نه باسي چا تپوس وکړو نو ما به وی دا فلانکې ټیم چې دی نو دا زما د حضرت شیخ محمد یوسف صاحب حفظه الله مدرسه کې دی. زه تاسو ته قسمیه وایم چې زه میاشت کې کم از کم 150 مدرسو ته خو زم لیکن په دې چې ما څومره فخر کولو چې نن د ترنګزو په سرزمین باندې د هغه شیوخو درته به زه راځم چې د کوم ځای تاریخ عجیب انداز کې تاریخ گواهی کوي او د تاریخ پاڼې گواهی کوي. او بیا چې بنده یو ځای ته ځي نو د هغې معلومات ضرور ځان سره په نالج کې ذهن کې ږدي چې آیا د دغه ځای کیفیت څه دی، پوزیشن یې څه دی. نو دې خبرې ته ډېر حیران شي چې د علماء کرامو کورنۍ د علوم حدیث او د علوم قرآن اغه در چې د کوم نن په مشرق او مغرب کې आवाज اوچتیږي نو ډیره خوشحالي په دې باندې وي چې د دې ځای څومره ځمکه د مدرسې ده نو دا د حضرات شیخینو د خپل کور او د خپل ملکیت چې کوم الله دی له ورکړو د هغه ملکیت ځمکه الحمدلله دی مدرسې له ورکړې ده. او بیا چې څومره تحقیق بنده کوي چې د حضرت استاد المحدثین حضرت شیخ محمد ادریس صاحب حفظه الله تعالی د خپل کور والا کړي هم په دې بنیادونو کې خخې شوي دي. او د حضرت شیخ محمد یوسف صاحب حفظه الله تعالی د دې د کورنۍ چې څومره کالی پتری دي نو هغه هم د دې مدرسې دپاره خرڅ شوي دي او په دې کې لګېدلي دي. د احتیاط دومره اعلی مقام دی چې د دارالعلوم دیوبند تاریخ وګورئ نو حضرت مولانا قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله تعالی چې کله واده وکړو پرشته ازدواج کې منسلک شو، واده نه بعد چې کله خپل کور ته راغی نو بیبي ته وایي چې ته د ډېرې مالدارې کورنۍ او زه انتهایی عاجز ملنګ سړی یم، نو زندگی چې تیریږي نو د دواړو برابروالی به لازمي وي. نو برابروالی کې به یا زه په بره ځم یا به ته په ښکته راځې، ځکه چې ستا کم کالی پتری زه وینم او ستا کمې جوړې وینم او تا سره کم سامانونه په جهیز کې راغلي دي نو دا زما د وس نه بهر دي، یا به زه په بره ځم مالدارېږم به نو زما او ستا زندګي به تیریږي، برابروالی به راځي یا به ته په ښکته باندې راځې. نو بیا ورته ارشاد فرمایي چې زه خو مالدارۍ طرف ته نه ځم لیکن ته به په ښکته باندې راځې، هله به ژوند تیریږي.
نو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله تعالی خپلی بیبی ته وای چې دا تا سره څومره مال راغلی دی څومره کالی پتری راغلی دا بستا پلار ته واپس کو هغه ورته وای زما د پلار به زړه مات شي نو وی بله طریقه چې تاسو اپناو کوي چې تاسو څنګه خوښئ ماته منظوره ده حضرت ورته وای بس دا ټول کالی پتری دی رومال کې واچوه په هغه رومال کې هر څه واچول حضرت هغه په اوږه باندې کېښودو او د دارالعلوم دیوبند لنګر ته روان دی لنګر والا چې د شپې په ټیم کې مشر ولیدو چې دی را روان دی وی حضرت یہ کیا ماجرا ہے حضرت ورته وی وہ یہ ایسی چیز میں لایا ہوں کہ مجھے گھر میں نیند نہیں آ رہی تھی میں سوچ رہا تھا اس کا کیا کروں گا پھر دل میں خیال آیا کہ اگر میرے گھر کا یہ کھانا میرے گھر کے یہ پیسے میرے گھر کے یہ زیور اگر دارالعلوم دیوبند کے مطبخ کی زینت بن جائے تو مجھے سکون کی نیند آ جائے گی ما غا حالاتو تا قتل آپ پا دی قرآن کی چالو دی او بیا عاجزی انکساری یو سڑے دو علوم و سمندر وی او باقی کو تمر عاجزی زمان خامخ دا خبر کوم نا خو زمان مجبوری دا زمان دا زڑا آواز مال دا دا دی خبرو حکم کئی ماتا حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی پا یو مجمع کے راغ کے ناستو حدیثی چالو کرو چا حدیثی بیان کرو نو شیخ الہند خوم یو ملنگو پلو استاذانو تا گوری ارشاد فرمائلو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویزما قام مولا ددوارو جہانو سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائلے دے چیو فقیہ اشد علی الشیطان درندے پا شیطان باندے من الف عابد دزرو عبادت گزارونا چه سنگ دا ارشادی او فرمائلو نو یو لوی عالمو پا دا علاقہ کی اغور بسی را پاسی دو بے ترجمہ دے غلط اکڑا ابھی چا ترجمہ غلط اکڑا دا حدیث ترجمہ غلط اکڑا وی آغا سڑے اغا تا حق ندے حاصل چی اغا پا منبر رسول بانے بیانو کیش نو حضرت شیخ الہند علم سمندر دے خود عاجز انکسارم سمندر دے حضرت شیخ الہند وردپا آغا جواب کی سوئی پا منبر ولاڑ پا مسند ولاڑ طول دنیا ناستا حضرت شیخ الہند وردوئی وی ما دی جلسی والتا ویلیو چی گوری ما سر دمر علم نشتا چیز دنیا مخ کے ادرے گم او زو قرآن و حدیث بیان کم خودی خلکو زم مجبورا کڑیم نو مجبورن سر عالم دیزے کے ادرے دلیم او استا چی کم خبر اکڑا تا دیر رشتیا اکڑا چیز نپوئے گم ما تا حق ندے حاصل اس زما عذر بدی تا مقبول وی او بس راغ کینا استو او چی دا کم عالم ورطا خبر کڑے و دیزان سر ڈڑی تا کینو لو دتا وی ترجمہ میں سا غلطا اکڑا اغور توی تا دا اشد مانا دا سقل اکڑا اوی دا اشد مانا دا ازرو دا اشد مانا درنوالے نے دے دا اشد مانا دا پدیزے کی نقصان دے تا ترجمہ پا دی وجہ غلطہ کڑے دا چی فقیہ واحد اشد ای ازر علی الشیطان من الف عابد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ورلہ سے جواب ورکی ویأتینی مثل صلصلت الجرس اشد علی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الوحی گورا چکلد وحی اقسام بیانی نو ارشاد فرمائی یأتینی کلا کلا پما باندی وحی رازی دا گنٹھے پشان دا ٹلے پشان دا پما باندی دیر زیادہ درنوی نو دیزے ترجمہ کدا ازر دی اکڑانو امام الانبیاء تبیس نسبت کی گی کچری دیزے توئے چی پیغمبر وئی چی پما باندی ازر اشد علیہ پما باندی دغ وحی چی دا گنٹھے پا نسبت باندی رازی پما دیر زیادہ
معاذ الله نقصان دیدا کچری دغه ځای ترجمه کې په کفر توزی نو سرا توایا چې ماند ثقل راضی کدا اضر راضی عالم غل کې ناستو هغه ورته حضرت ما نوې پیجندلی حضرت ما تاسو پیجندلی نه وي حضرت زستاسو د علم نه خبر نو ما قتل او سوچ میں کولو چې د شیخ الهند له الله سمر عاجزی او انکساری ورله ورکړي وا او د علم ورله داسي او مقام ورکړو چې هغه مقام ډیر دنیا پاغي باندې حیران وا لکه نن دې تاسو وګوري مونږ قوم د ډېر زمانه ندی شيوخ سره تقریبا ډېر وخت نه تعلق دی اکثر ملاقات کیږي نو چې دو هغه انکساره تکلو ګورما او یو په دارالعلوم دیوبند کې شیخ نصیر خان رحمت الله علیه د دارالعلوم دیوبند کې 50 سال حدیث پڑھاو کړو یو داغه انکساری او عاجزی چې مې کاته چې زمون غوندې طلبه بلاړل او حضرت په خپل ځای باندې ودرېدو موږ په زور باندې کینولو حضرت به ودرېدو وینه تاسو ملمانی د لری نه راغلی او ځا الله چې کوم مسند مال راکړي دا مسند مال دا اجازت نه راکړي چې دا ملمان راشي او زور د پانه سم زما عزیزانو نن کدا زمون سلسلت چالو دی نن کدا په ټوله دنیا کې الحمدلله ثم الحمدلله د علم دا سمندر روان دی نن وګورئ تاسو تقریبا په مدارسو کې چې کم طلبه سکال په وفاق کې امتحان به ورکوي غالبا داغي تعداد 30 लाख ته رسیدلې ده ستا په وطن کې او په ټوله دنیا کې په ټیکنالوژي کې پاکستان په 196 چې کوم ممالک اقوام متحده تسلیم کړي دي غالبا 196 دي نن سبا 206 ته رسیدلي پدې کې په ټوله دنیا کې ستا وطن 132 نمبر باندې دی په ټیکنالوژي کې لیکن کله حدیثو د مقام ته راغلي او د حدیثو د اندازه دی ولا ګولا چې په دې قران او حدیث کې زما وطن په کم نمبر باندې دی قسم دې حیران به پاتې شي په قران او حدیث کې ستا نمبر نن بغداد بخارا سمرقند بلخ ماوراء النهر دا ټولي کراس کړي دي ستا وطن په ډومبي نمبر باندې دی دا صرف د دې ملنګانو برکت ته زه اکثر ملګرو ته خبره کوم د امام بخاری په جمعات کې په بخارا کې ما په خپل باندې قتل چې په جنگو کې جنکه ګرځېدي او تصویران یې استل کوم امام بخاری چې د کوم امام بخاری دومره شان دی چې کله په خرطنګ کې رمضان المبارک کې داغه وفات راځي نو هغه بزرگ هغه ځای کې خوب کې ویني جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ولاړ دی ور سره ابو بکر او عمر شیخین ور سره ولاړ دي تپوس کوي د الله رسولا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں حضرت کس کا انتظار ہے امام الانبیاء ورلا جواب ور کوي ولی تا تا پتہ نشتا ولی تا تا علم نشتا چنن زما د حدیثو محافظ محمد بن اسماعیل البخاری دا روان دے منگ داغ استقبال تا ولاړیو کم زینو حدیث خوریدل نن پا آغازے کے اگورا نن پا ترمیز کے اگورا نن بغداد سمرقند بخارا تا اگورا نن کوفی و بصری تا اگورا حتیٰ کی نن مکی و مدینی تا اگورا دو علوم و دا سمندر نشتا کم چستا وطن کے اللہ تاتا دا دی علماء پا برکت مقرر کردے دے او ډیر عجیب ده د دو تربګنې نه دی الله هر څوک ساتي د دو بیا دبې نه دی الله هر څوک ساتي امام احمد بن حنبل شیخ احمد اوزاعی خزاعی دوله خلیفۃ معتصم بالله څومره سزاګانی ورکړي وي په مسله د خلق قرآن باندې حتی کی چې احمد بن حنبل کله د جیل نا یوزای تراغه الته یو طبيب ور سر راغه ناسه وی حضرت سہالت ته امام احمد بن حنبل ورله جواب ور کوي ورته وی نور خوټی کیما بدن دردونه کوي بالکل دا خواسم چالو دي لیکن پد املا کی می چې کم درد دے زما پد املا کی کم درد دے اغه درد نا دومره تنگم چې نه سملاسته شم نه پاسې دې شم اگر طبیب ورلم لاو کتا نملا خوزای پزای باندی
کوڑی ورل ورکڑی دی دمرا کوڑی ورکڑی دی چی اوزل احمد بن حنبل استنی پوری داسی تڑلے دے زکا چی اغبوی وی القرآن کلام اللہ غیر مخلوق قرآن دا اللہ کتاب دے مخلوق ندے پا مسئلہ دا قرآن باندی وال خوڑل اچانک پا والو کی کوڑی ورلور کی دی پرتغا خوش لے دو احمد بن حنبل چے پرتغا خیو تار پاتی دے بلا کوڑا رازی دا بل تار مشلیگی اللہ تا سوال کئی زما پروردگارا ما خوستا دا دین دا پارا اعلائی کلمت اللہ دا پارا پروردگارا ستا قرآن دا پارا اللہ دا ٹول تکلیفات را تبرداش دی لیکن رب زما دا پردی لاج تو ساتا پرتغا خوش لی دو لیکن پرتگ د بدن نپری نواتو دنیا گوا دا چکل د ملا دا ډیر درد ہو طبیب ورتوی چې دا دومره ملا دا درد پس دی وی دا پته راته نشتا خوال می ډیر خوړلو علاج به مې ملته جیل خانه کې کېدو خو نن مې دا ملا دا ځای چې کم دا د اولو مینځ کې چې کم درد دی دا درد بالکل نه ختمیږي نه کمیږي طبیب لاړو او د جیل خانی چې کم سندری و غسر تعلق دی غنه تپوس کوي چې احمد بن حنبل په کومه کمره کې جیلر ول راغی وی هغه کمره کې هغه کمرې ته لاړو ال تخلق نه تپوس کوي احمد بن حنبل له سزا چا ورکولا وی د فلان کو به ورل ورکولا هغه کې بنت ورغه غي کې کسانو نه تپوس کوي سزا بچا چا ورکولا وی چې مونږ به ورکولا ورته وی کم سړو چې سزا ورکولا غلګ ما ته مخې ته شي نغې کې یو کس ډیر په فخر را پاسېدو وی سزا به ټولو ورکوله لیکن چې ما به کومه سزا ورکوله ډېر عجیبه وه وی تا څنګه سزا ورکړې وه وی یو ځل ما دې بربنډ داسې سملولو الټه مې سملولو کوړه مې راواغستا کمیس مې ترې نه ایستی دی او هغه کوړه مې په دوو لاسو ونیوله او د ده د املاله چې مې راوبخوله په زور کې او بیا مې په چک باندې کوړه اوچتوله نو د بدن نه یو دومره غوښه د ده د ملا نه ورسره اوچته شوه وی بیا دغه ډاکټر له بوتلو د علاج کړي دي چې کله دا طبيب لاړو هغه ډاکټر نه تپوس کوي چې تا د احمد بن حنبل علاج څنګه کړو په د کم تکلیف راغلو هغه ډاکټر ورته وی یو ځل ډیر خطرناک تکلیف په راغلو از خو بار وخت د لمون په ملا سره ګول د بوال خړل لیکن د مسلې نه ناړې دوه مسلې کله کرانیولې وا خو یو ځل چې دی والو نو چې دی مال راوستون د پملا کې یو ځای داسې غون خالیو هغه نه غوخه اوچته شو وای ما چې هغه به ګندون هغه ځای خالی پاتې کېدو چې ځای به خالی پاتې کېدو ګندل نه کېدل زما جراحت نه کېدو وې زه په دې چار چاپیره ګرځېدم په لاره کې مې یو مرداره ولیده هغې نه مې د غوښې ټوکړه کټ کړه او هغه مې د په ملا کې پیوس کړه او د هغې د پاسه مې د ملا ته ګنډلې وه بیا وې دغه یو شی و کېدی شي د هغې دردي طبیب واپس راغی چې واپس راغی احمد بن حنبل د ملا هغه ځای وکتو په دې کې هغه د مردارې غوښه پرته ده د هغې هغه درد دی ورته او د هغې د درد د وجې نه دی تکلیف کې دی آرام نشي کولی چاړې راواغسته هغه زمانه کې نشه نه وه نن مونږ وایو اپریشن بیا تیریږم بیا ډېر خلک تپوس لم راځي بیا سړی وایي زما اپریشن هم دی احمد بن حنبل هم اپریشن دی تیرې چاړې راواغستا چې ملا ته ورله داسې ونیوله او دا ملا یې ورله کټکوله داسې وه پکې چاړه غرکوي چې دا چاپېره داسې سورې وکړي او دا غوښه ترې راوباسي په هغه نشان باندې چې کله چاړه کې خدا داسې تاوي تیرې چاړه دا چې چاړې کې خدا احمد بن حنبل ورتوی طبیب صاحب پزاد دا اللہ میں دے قسم وی پزاد دا اللہ میں دے قسم وی مالا چکم معتصم باللہ دا تکلیف را کڑے دے ما دا اللہ دا رضا دا پارا دنیا کے مغا معاف کڑے دے و آخرت کم دا شکایت اللہ تنکو ما سبحان اللہ طبیب حیران گوری خیر وخه کټ شو
چې غزای سورې کو داغې نه چې هغه خو یستوي کته هغه ګنده شي هوا نو بیا داغې نه بعد نور څه ترتیب هغه دغه وک طبيب وک خو په طریقې د احمد بن حنبل ملا وګندلا او چې ملا وګندلا او دې سو هوش کې راغې یعنی د بهوشۍ د نشي دوايي نه وا خو د ډیر درد د وجې سترګې پټې شوې وي چې سترګې کولاو شوې نو دې ته تپوس کوي طبيب وی حضرت یو سړی تعالی دملانا غوخم لرګي سرمنی در لټوله شلو لیدا حضرت استاد پردی پروايم ندا ساتلې استاد حدیثو د مسند پروايم ندا ساتلې استاد شاګردانو په لکونو شاګردان د دې پروايم نه ساتلا دومره ظلم او ستم در باندې کړي دي مرګ له والی حضرت تادا سړې ولی معاف کولو دې کی وجہ صدا احمد بن حنبل ورته دا وجہ می نه بیانولا لیکن اوس به درته بیان کوم ټیک شوی ما په دی وجه باندې دې معاف کولو چې ما وی د حشر میدان بې میزان عدل با لګیدلې د هر شا اعمال با تللی شي او جناب محمد رسول الله براشي او ما ته وای چې معتصم بالله زما د خاندان نه دی زما په اولاد کې دی احمد دې معاف کا نو چې کلمات پیغمبر حکم کوي زی معاف کوما هغه به د حکم د پیغمبري او دې ځکه ما په محبت د پیغمبر کې دې معاف کړو سبحان الله ماشاءالله حدیث شان ډېر عجیب دی چا خوب کې ولیدو حضرت وی حالات در باندې څنګه تیر شو یقینا زه چې دې کورنۍ ته ګورم دې رونو ته ګورم نو زه دا تاسو ته ما قسمیه وی چې فخر کوم چې الله دا د هغه محدثینو نائبان جوړ کړی دي چې کله خوب کې ولیدې شو حضرت څنګه تیریږي وې درې ورځې را باندې جنت کې ډېرې سختې تیری شوي دي او هغې نه بعد دا نورې ورځې ډېر د آرام دي تپوس کئی حضرت جنت کے سنگا سخت روز در باندې راغلی جواب ور کئی جناب محمد رسول الله براغه ټول ملګرو تبه قتل چې زما نمبر براغه مانبا پیغمبر مخبل خوا واړو روان بشو یو ورځم داسې وشو په دویم ورځم داسې وشو په دریم ورځ جناب محمد رسول الله جنت کې راغه وی قتل ټول ته او قتل زما نمبر راغه مانا پیغمبر مخ واړو په منډه منډه لاړم ما امام الانبیاء ته یا رسول الله په ما باندې په جنت کې خوشحالي نشتا چې زما پیغمبر زمانه مخړی اے د الله رسولا ما کم ګناه کړی دی چې تاسو را نه مخړوي و امام الانبیاء راته وی چې قسم دې مال تا نه حیا راځي چې زما د خاندان کستاله دومره تکلیف درکړی دی دا هغه حیا د وجه ما تا نه مختاو کړی دی سوچو گئی تاسو لیکن زما عزیزانو چې دغه اکابر له چا تکلیف ورکړو الله غ معاف کړي ګورې نه دی چې کله هلاکو خان راغی او چڑھائی اکڑا پہ اسلامی سلطنت باندے معتصم باللہ دور دے اگر چھ تاریخ کتابوں معتصم دور آغستی دی خود معتصم باللہ دور دے او ہلاکو خان چھ کلا یو بازی اوراق د تاریخ وی چھ ہلاکو خان دے گرفتار کرو بازی وی چھ ندے ورلپ جرگت لیو ہلاکو خان چھ کلا دا معتصم باللہ داغ ټول وزیران مشیران داغ دربار تراوست لی شو او اگوی چھ دا معتصم باللہ نصر قلم کئی نو پا آغ وقت دو غداران دا هلاکو خان په دربار کې د مسلمانانو ناستو یو چې نصیر الدین توسی دے بل علقمی دے نصیر الدین توسی علقمی ورتوی هلاکو خان توی بادشاہ سلامت کچریتا د دن سر قلم کدا به د مسلمانانو بل هیرو جوړ شي د سر یو طریقه کو هغه ورتوی څه طریقه وې دې په بوجه کې بن کا او په والو باندې به مړو معتصم بالله علماء ته تکلیف رسول د سرمن بوجه کې دې بند کړو راوی چې کوم د لیکل کین نو دغه راوی په دغه وخت کې د ماجرا قتل دا وای اول په سکونو باندې بیا په سوټو باندې په والو چې د کلوالو وای بیام د توسی او د علقمی غصه سړه نشوا بیا د خلیفہ معتصم بالله سملولو او د پاسه په ټوپونه وال بدن ورلدا سي قیمه کړو چې بیا په بدن کې د مخ او د سر پته نه لګیدا
لیکن دا الله دربار ته وګورئ د تکلیف ورکړي د احمد بن حنبل او احمد خزاعی له پاداش کې الله دل دا سزا ورکړه لیکن معتصم بالله خود مسلمانانو حکمرانو کلمې ویلې وا هلاکو خان له مصلا سزا ورکړي هغه څنګه وا ہلاکو خان د مصر خاقان تا خطرہ لگلو میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو ورنہ تختہ الٹ دوں گا زما پلاس باندے بیعتو کا د مسلمانانو صرف مصر کی او خاقان پاتے دے ہلاکو خان پہ حملہ کئی اولی خبرو لگلو زما پلاس بیعتو کا گنی تختہ در لولٹاو ما اغورتوی د بیعت بس صورت وی صورت بداوی چی د مصر خلق با خپل د کورون دیوالو نو غرزئی دروازے با اغرزئی نبا دیوالوی نبا دروازی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مفتی شغاب الدین پیپلزئی سے مفتی شغاب الدین پیپلزئی سے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت فخر کے بگے مفتی شغاب الدین پیپلزئی سے دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت قائد خیبر پختونخوا تشریف راوړو مونږ ټول ورته هر کله وایو الله دې عمر کې برکت واچي د دې د والد محترم او د دې د ترونو واقعات کې مې درته چالو کړل چې په کومو جیلونو کې څنګه څنګه وال خوړلیو د دې دین اسلام د پاره حیران بشي نن د ترنګزو په سرزمین باندې عجیب عجیب چهره مخیل راځي عجیب عجیب شخصیات مخیل راځي ہلاکو خان ورتوی ویستاد بیت کولو طریقہ بداوی دیوالونا روان کا دروازے روانے کا نبا دیوالوی نبا دروازوی پینزل سروز بازما فوجونا ستاسو کورونو کی گرزی او چی سکی ورتبا کلاو اجازتوی دغبا ستاسو دماف کولو طریقوی 15 دن چی زما فوج ستاسو پا کورونو کی سم کئی ہر عیاشی کئی ورتبا کلاو اجازتی اغین بعد بازتا سو معاف کما اس لئے مصر خاقان جواب نہ دے ورکڑے داغه د جواب نمخ کې مکه برکا خان پروس باندې حکمرانو دم تا تاریو او د مسلمانانو سره جماعتونه د عربو نراغلی او داغه پلاس مسلمان شو هغه ورله خبر راولې غلو وې اکچری په مصر دی حمله وکړه نو ګره زبې جواب در کوما نو دی ورته برکا خان ته هلاکو خان سوی هغه ورته وی زه د چنگیز خان اولادم تم د چنگیز خان اولاد چنگیز خان په خپل کتاب کې لیکلو تاتاری کی تلوار تاتاری کے خلاف نہیں اٹھے گی ورتوی چنگیز خان بھی کافر تھا تو بھی کافر ہے میں مسلمان ہو چکا ہوں میری تلوار تیرے خلاف اٹھے گی لیکن دیر عجیبہ چې کله حمله شروع کېده نو نومبه د برکا خان توره ورته ولاړه وه او دغه هلاکو خان چې دا ظلمونه کړو په یو ورځ کې دریای آمو دې ځای د پنجشیر سره دریای آمو دی دا ترمذ او دا دغه چې دی دا مزار شریف د دې په منځ کې 40 کیلومتر سفر دی یا 30 کیلومتر دی خو د 40 منټ لاره ماته په ترمذ کې ملګرو وی کچره مزار شریف ته ځینو په 40 منټ کې موږ مزار شریف ته رسو نو په دغه ځای کې دریای آمو دی یو مازیگر نه تر ماخامه هلاکو خان 2.5 لک علما د دریای آمو ته زبکړو غرزولیو یو مازیگر نه تر ماخامه چې کله په بغداد په سمرقند کې مونږ ناس ته ما د سمرقند ملګرو ته وی په سمرقند باندې چې هلاکو خان حمله کولا نو په 40 ورځې کې 20 लाख مسلمانان زبکړو په بغداد کې په 40 ورځې کې 20 लाख مسلمانان ذبح کړي چې کم د پټشیو 40 دن بعد د امن اعلان وشو کم چې دا غدنالو نه د پولونو لاندې نه چې کم 40 دن بعد راووتل هغه کې 6 लाख کسان په هغه ورځم شهیدان شوي تعفن د وجنه دومره ظلم یې کړی دی لیکن الله جواب څنګه ورکړي دنیا ته مخولا کله چې برکا خان په هلاکو خان باندې وار وکړو نو د هلاکو خان په اسپ باندې اسپ نه پریوزی چې پریوزی پر کاپ کې خپون خطا په غنو کې په ګټو کې په شګو کې راکاګلو د هلاکو خان مخ داغه په مرګ باندې بیا چانه دی لیدلې زما عزیزانو د علماء او د صلحاو د دې مجالس ډیر لوی شان وی او د دې خلکو ډیر لوی عظمتي د دې سزا الله دنیا کې مورکې ګوري چې څوک دې تسپکو ګوري
تاسو ته ایمانن ویم ټول دنیا کې چې وګرځي قسم دې قسم مې د الله په ذاتی که د خپل وطن د اکابر غوندې چرته پیدا کړل یو افغانستان دلته خو ملنګان دی پاغي خوړو ز باس نکوم اخو نشاطی ثانیه راجم دی کوي اخو د پیغمبر زمانہ راجم دی کوي لیکن کدا غینه بعد راضی په ټوله دنیا نظر وګرځي نن چې ستا په وطن کې کوم اهل حق موجود دي دا په ټوله دنیا کې نشتا ز اکثر ملګرو ته ما د 13 میاشت کې ز ټوکیو خار کې جاپان کې یو دغه کې ناستو ما هوټل کې اخیا بار ورتوي ته هوټل کې ډیر خلک راجم ما ته جاپان څنګه دنو ما ورته مهرا جاپان خدا سي عجیب دی یو په دروغ سوق نه وي یو په غیبت سوق نه کوي یو حسد نشته چا کې یو سوق وجنی نه یو جنگ جګړه نشته زمونږ په وطن کې هر ورځ مرګونه دي یو حسد دی غیبت دی جنگونه دي غلاګانی دي مې دي غلا نه پیژني دي دروغ نه پیژني سمندر لاندې دی روډ جوړ کړي دي مې په موږ په بلوټ ټرین کې بګرځیدو په 2 غنټې کې موږ 100 کیلومتر سفر کوم ما ورته مې تاسو نه چا نمبر وړي نغی ما ته خوښ دي شو ما ورته مې قسم په خدای کې د خپل خړ پر پاکستان نه دنیا کې یو ځای خوښی مکہ و مدینہ خو زما عقیده ده لیکن خړ پړ پاکستان کې چې کوم حق بیانېږي دا ستا جاپان کې نه بیانېږي ته جاپان کې د انسان او د زناور په منځ کې تمیز نشي کوله ته په لندن کې نشي کوله انسان او زناور کې فرق نشتا لاړ شپ ټوله دنیا کې وګرځا کچري میرا جسم میری مرضی والا را پاسېدل زما دا ملنګان ورته ولاړی کچرتا زناکار را پاسېدل زما ملنګان ورته ولاړی ک غل را پاسېدو زما ملنګ به مقابله ته ولاړی کله قرآن او سنت مخالف را پاسې دو زما ملنګ به مقابله ته ولاړی کله الله او رسول بی ادبی کوون کې را پاسې دو زما د ملنګان ورته میدان کې ولاړی الحمدلله زمون په خپل ملنګانو فخر دی او د دې په وجه زمون په دې خړ پړ پاکستان هم فخر دی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت علماء دیوبند علماء دیوبند نظم عزیزانو نن چې کوم در کې ناسیو اگر چې ما نه به ادبي شو ما خبرې وګدې کړې مال دومره خبرې نه وې پکار لیکن ما تاسو ته مخ کې وې چې ایمان سوګزان لنه غر کې زدر د په ایمان وېم چې ز فخر سره راغلم ما به فخر کو چې زه فلان کی ځای تمسم اوسم چې چا ما د بلاره ټلیفون وکړو دا ټلیفون په لوی مصیبت جوړ شوی دا موبایل نو ما به زه فلان کای مدرسې ته ډېر په فخر چې دا بنده داسې بعضې خبرې سره سر اوچت کی خو الحمدلله خوشاله به دیم چې دا ما وزیر اعظم در نه یادولو دا ما د یو دنیایي افسر در نه یادولو الحمدلله دا ما د محدثینو ګهواره یادوله په دې خوشاله او په دې خپل فخر هم خوشاله په دې خپل فخر داسې خوشاله هم لکه ابو دجانه چې په خوشاله الله دې مونږ او تاسو ته د دې خلکو معیت او د دې اکابرو د دې دعاګانې دې الله مونږ او تاسو ته نصیب وساتي او زما عزیزانو زه چې دا د پټکی ګورم چې دا سل کسان مشکات وغیرہ هدايي وغیرہ د ټولو د حدیث او د فقه مشهور کتابونو ته دا ټول ناستو او حضرت دا په یوازې باندې پڑھاول نو ډیر زیات په دې باندې ما رشک راځي الله دې مونږ ته رشک او غبطه نصیب وساتي پروردگار عالم دې دې دا در او د دې دا مدرسه او الله دې دې دا مهنتونه کاوشونه پروردگار عالم خو بدا قبول کړي الله دې مونږ له پکې حصہ وګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین زمون قائد خیبر پختونخوا تشریف راوړی دي ان شاء الله تعالی چې دا غي بیان به ذوق سره اورو ټول استقبال ته